د هېواد ډېره لرې پرته سیمه د شاته تاسو ګورئ واورې او شنه درې. دلته یو زیارت دی، دلته یو وړه کوټنۍ ده، دکې حتی په دې لرګیو کې دسمالونه تړلي. دننه وړه کوټه ده، ورننه ووځو. دا کوټنۍ ده، جاینمازونه هم دي، نه پوهېږو دلته خلکو قرآن شریفونه دې پلاستیکو کې اچولي. دا ساحه ګورئ، دلته اور هم بل شوی، څوک راغلي کیدای شي ژمي کې. تاسو دا ساحه ګورئ، دا یو زیارت دی. خلک نه پوهېږو په کوم مقصد به دلته راغلي وو. دا دسمالونه او څادرونه به یې تړلي، غټ غټ دسمالونه دي او څادرونه دي. دننه مکمل دغه ونه هم چې کومه ده، دا هم د دې څادرونو نه ډکه ده. دلته یې ځای ورته جوړ کړی. تاسو ډېر لرې شاته ګورئ، غرونه د واورو ډکې دي او دننه نه پوهېږو چې قبر پکې ښکاري، خو نه، خو ډېر زیات لرګیو هغه هم دی پکې او څادرونه خلکو پکې غوټه کړي دي. تاسو ګورئ، دا هره غوټه کیدای شي کوم مقصد یا کوم هغه د وجې کړي. دا ګورئ ډېرې زیاتې غوټې دي پکې، حتی پکې تیږې تړلې دي. یعنې دا فکر وکړئ، دا تیږو کې به اوس نه پوهېږو چې دلته تیږه څه شي لپاره تړلې. دلته نور هم غوټې دي، څادرونه. دا مسایل دي په ډېره لرې پرته سیمه کې چې یعنې فکر وکړئ دلته به کیدای شي خلک څنګه راځي. دا شاته ځایونه وګورئ، غرونه لاندې کلي دي، ډېر لرې، دقه ساحو کې کلي دي.